السلام علیکم ملګرو. نن زه تاسو ته یو غټ منافق ښیم. دا غټ منافق څوک دی؟ د دې غټ منافق نوم دی سلیم صافي. دی څنګه منافق دی؟ دی ځکه منافق دی کله چې عمران خان او پرویز خټک په یو پیج باندې او عمران خان اقتدار کې راغو او پرویز خټک د کے پی کې وزیر اعلی کوی، نو دی سلیم صافي به وی چې دا صوبه پرویز خټک تباه کا. پرویز خټک پس دی دغه په حکومت نه پوهیږي او د دونه غټ سیټ اخلیت د نه لرلو، مطلب دی وزیر اعلی ولی کوی. محمود خان پس بیا اخته وي چې محمود خان ولی وزیر اعلی کو، دی دواړو صوبه تباه کا. اوس چې پرویز خټک د عمران خان نه لارې جدا کی، نو ماغه سلیم صافي د خپل پروګرام کې ابله شپه ویلی دي چې چری پرویز خټک اقتدار کې راغو کے پی کې د منډیټ وشتو، نو دی به د کے پی کې تقدیر بدل کی. ولی هغه اوس د عمران خان نه لارې جدا کی، نو اوس د سلیم صافي جبه بدله شوه. اوس په پرویز خټک خلګي او دغه باره کې ښې خبرې کوي چې دی به د کے پی کې تقدیر بدلوي. او چې کله هغه عمران خان سره په یو پیج باندې او په یو دغه باندې، نو چې پرویز خټک به ښه کارم کولو، نو د باندې او بد لګي، د به وینه دی غلط لګیا دی، دی خو نه پوهیږي دی پس دی. اوس هماغه دغه دی، نو پر سلیم صافي د منافقتوب یو لوی دغه جوړ کړو، لکه داسې نه په کار کنه، لکه دا زموږ ملک دی. سلیم صافي که چېرې دا ملک وي خو تمي، او که دا ملک مزید تباه شو نو ته به هم تباه کېږي. زه نه پوهېږم چې د عمران خان او د سلیم صافي ترمنځ دونه غټ تنازعات دي په څه باندې. پکار دی چې سلیم صافي په دې یو پروګرام وکړي چې زما دې د وجې عمران خان سره نه لګي. دا رنګې معلوماتي ویډیوګانې به زه تاسو له نور هم وروړم. تاسو چې چینل باندې څوک نوي دي نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.